جماعت خیر لاړ شي. خدای په امانه دې خیر سه. لاړ شي. اړ ورونو زه خو یم وروره راځئ سار شه خیر دلته یې. بچې څه به نارې وکړي بې بځي ژوندی هېڅ اوس. مشکل نشته. خدایه د بلال د یو اذان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه او هغې که څه خطا کړې وي مالی سزا راکړه هغې که څه خطا کړې وي مالی سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه. په نامه مې د هغه خدای بیان ده چې په نومونو کې یو نوم یې سبحان ده. سلامونه لیدونکو، سهار مو په خیر، شایسته ننګرهار همیشه بهار. نن به تاسې له ما سره د ننګرهار شایسته خلک او شایسته سیمې په دې ویلاګ کې وګورئ. نو ملتیا را سره وکړئ، انشاءالله ساعت به م را سره تیر سي. و سرکت ده له خیره کامې ته. نو یو ځای موټرسایکل درولی ده، هغه راواخلم، بیا سفر ده. نو ملتیا وکړئ را سره. شروع سو سفر. د ټولو کامې ولسوالۍ اوسېدونکو ته سلامونه، احترامات او ژوندي دي وي، بریالي دي وي. زنده‌باد ننګرهار افغانستان، ټول مسلمانان زنده. وګورئ اوبه ماشاءالله څومره خوندورې اوبه دي. وطنکو سفر ده، اوبو ته وګوره څومره تیزې دي. دا کامې سیند غاړه ده وروره، کامې پل نه لاندې سیند غاړه سیند غاړه ده. دا کوم ځای ده؟ دا سودرې کوچانو کې ده. ویلکم بیک. کامې ولسوالۍ ته راورسېدلو کتونکو. ډېر خوندور سفر شروع سو، اوس شروع کېږي هم. لاره ده، کیسه ده د ما. نو انشاءالله ملتیا وکړئ دې کیسې چې به تاسې هم د وطن ښایسته سیمې له ما سره وګورئ. کتونکو راورسېدلو کرۍ کندي کلي ته. نو دلته مې یو مشر پیدا کړل، د سره به کیسې وکړو
ستړی مه سې عزیز صاحب خیر سي خی دلته لمر د دې خوا ته راسه داسې راسه دا راکړه داسې راسه ښه ستړی مه سې په خیر سي خی جوړې دا ښایسته کلی څه په نامه ده قره کندي کرې کندي کامې ولسوالي قره کندي دلته دې څه کول دلته دې غاڼې ته راغلی وم ګڼۍ ته راغلی وې ها بیا دې ګڼۍ څرنګه واده خیس خرڅ دې کو بس هذا چکرې راغلی یم او زامن مې پکې کار کوي او بس هغې ته راغلی وم ښه زمن دې په کار لګیا کړي او دي په کار لګېږي انشاءالله ودونه خو به دې نه یې ورته کړي نه ودونه مې ورته نه دي کړي ښه دا په کول دې له کومه کړه په کول مې بازار کې رانیولې یار ما ته یې نه راکړی ولې نه ته راکړه که نه واخله که نه رافسر یې که دغه د مېلمه دا ته واه په کول واخله که دا په کول اوس مال تا چې وي وړ بیا ویسه بالکل ویسه ویسه ها کامې خلک ډېر ښه خلک دي ښه خلک دي ښه خلک دي چې بس مېلمهداره دي ښه دغه دي ښه حساب کتاب برابر دی مېلمه باندې نه خفه کېږي مېلمه باندې نه خفه نه کېږي نه نه ښه ها نو خلک باید راسي کامه وګوري ها څه خاص لري کامه یو کیسه یې راته وکړه د کامې کامې مختصره کیسه کامې به څه عمر خو کامې خو مېلمهداره خلک دي او ښه خلک دي او بس مېلمه ښه پالي خپله خاطره دي د یو تجربه یاره دا خاطرې خو همدغه د مفلسي خاطرې ډېرې دي نو موږ به څه ویو کله په ژوند کې پیسهدار سوی نه ولا دا ولې بس دومره کېږي چې ګټو سټو خورو نو په دې ولې عالم شکر دی شکر ده کوشش دې نه ده کړی پیسهدار سي نو بس څه به ووایم به کوشش ډېر کوو خو نه کېږي نه کېږي نه کېږي دا کېږي خو لږ هغه غواړي چل غواړي چل غواړي طریقه غواړي چې هغه په هماغه پلان باندې موږ لاړ شو کنه. کېدای شي چې وشي خو موږ چې لاس ته پیسې راغلي خوړلي هم دي خوړلي. حساب هم نه دی کړی حساب د آینده نه غم هم نه دی کړی زه خدای مهربانه ده بالکل دا دنیا فانی ده بالکل پانی ده که څرنګه بالکل همداسې ده ها خوشحاله سو بالکل د کامې ولسوالۍ د احمد خیلو کلی ډېر خوندور ویدل لري ډېره خوندوره وه باور وکړئ دومره خوندور سین چې اوس زه په تاسې باندې وینم دا تاسې به حقه حیرانه سئ چې دا نو جای ده ماشاءالله تاسې وګورئ دا وطن ده اصلي وطن خلک په ټوکې لګیا دي رکشې روانې دي په سړک باندې هلته ځوانان دي ورځو کیسو ته مو زړه سوی داسې کیسې ورسره وکړو لږ معلومات ترې واخلو چې زه څه غورو کې دي څه کیسو کې دي سفر خو دغه مزه یې چې په تنها لار باندې څوک راوغږوي دغه د ځوانانو ته السلام علیکم اجازه ده ښه ستړی مه سې وره کراري ده بېشکه والا کار باندې لګیا یې نو کار کې اوهو څه غمجنه ټپه دې لګولې ده ولې که نه زړه غمجن یې څه غم به لرې ته ورور ما څه غم لرې ته بیا هم ته ووایه مینه د مینې غم وړی وینه دې ورکه چې د دې دنیا به څه مینه یي مینه خالي له خالق سره که خالق سره هغه مینه ده نوره مینه نسته هر شی فانی کېدونکی دی مینان ډېر دي دوستانو خدای دې کې خیر حاجي درسمه یاره زړه مې در باندې اوس ما ته ورکته بسم ډېر داسې ځوان طبیعته غوندې ښکاري لرې جاچې حاجي که نه پښتانه ټوله دنیا دې باید ځوان طبیعته سي نه پښتانه انسانیت زنده باد سلام علیکم کراري ده خیر و خیرت ده شکر سفر ده په دې ولسوالۍ کې ته مې ولیدلې اوس راته غږېږه نو ځان معرفي که دا ښایسته ځای معرفي که
خپله مهربان شاه نومېږم د بازخیل اوسېدونکی یم کامې ولسوالۍ ښه دا اوس څه کې له خیره دا سبزۍ کې دا لختیم جوړ کړي و دا بېرته جوړه ورته ورسره وران هم کړل دې کې اوبه صحیح نه راتلل ښه دا بېشکه را جوړ کړل عمر دې چیرې تېر سو ژیره خو دې سپینه ده ته ودرې عمرم انقلاب کې تېر شو انقلاب کې تېر سو والا دغه ده ته عمره چې به موږ یوه تجربه واخلو یوه تجربه خاص چې تا ویلې دا کار مې باید کړی وی اوس به داسې و یا داسې مړه ښه تجربه هم دا ده چې افغانستان کې الله بس وضعیت ښه کړي او الله تعالی ټول مسلمانان پکې خوشحاله ولري دا دې نه بس دا زموږ ډېر غټ ارمان دی الله ښه تجربه ده خدای دې دا ارمان پوره کړي چې امام بیا دغه ارمان ده چې افغانستان خلک ډېر وځورېدل او ډېر در په در شو در په در نو الله دې نور خپل رحم په موږ ټول باندې وکړي ټول امین مسلمانانو باندې امین خدای دې دا وطن جوړ ژوند دی نو ژوند همدې ته وایي چې کله سخت او کله حسان او کله بېشکه دا خو د ژوند فطرت دا انسان ژوند باید دی دغه بیا د ژوند څه معنا سوه 15 کاله مخکې یو وضعیت اوس په دې حالاتو کې چې وګورې نو هر سړی ځینې ملګري مونږ وګوري که نه هغوی چې څنګه د حالات داسې یو دم دغه شو سپین ږیری شوی دا دی کور یو سړی خپل کور کې وړه ولري خو خوا کې ګاونډي نه خبر شي نو هغه هم یو زور غواړي زور غواړي هغه که تا سره به چیني نه او د هغه حالات ته ګوري نو خام خفه کیږي د مسلمان باید صحت اداره کوي که نه چې په یو بل باندې ودرېږي حالات دغسې دي نو الله دې خپل رحم وکړي امین ساله والا تاسو خاص دی والله شکر ماشاءالله دره د دره اوالی یخه ده خیر سایکل والا وګورئ اوبو ته وګوره دا نهرونه بهیږي د کنړ اوبه دي روان له خیره دلته مکتب ده مکتب تاسې باندې وینو ما باندې ناوخته کېږي بیا ډیره مننه ستاسو نه چې راغلی او د کامې ولسوالۍ ته او بیا په کامې ولسوالۍ کې د بازدخیل والي لیسې ته موږ د کامې د بازدخیل والي لیسه یو پرمختللې او په ټولو معیاراتو اصولو برابره لیسه ده الحمدلله دلته موږ ډېر زیات شاګردان لرو چې تقریبا د 2300 او په شاوخوا کې د زده کوونکو تعداد لرو کامه یو علم پروره او د ادب زانګو د چې دلته ډیری خلک په تعلیم بوخت دي یو تعداد خلک په کرنیزه برخه کې بوخت دي چې هغوی دلته حاصلاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري او کامه له پخوا راهیسې چې په تیرو کې هم د علم او ادب زانګو او اوس هم د علم او ادب زانګو ده دلته دولتي مکاتبو کې زده کوونکي ډېر په مینه او شوق او ذوق باندې راځي خپل درسونه لولي او خپله یوه روښانه آینده ټاکي بازدخیل علي لیسه روښانه علمي لار د افغانستان اسلامي امارات کتونکو اوس رالم دې خواته دلته کیسه ده نو وګورئ له ما سره دلته یوه کیسه ده چې مس کوئ یمه ستړي مه سئ ځوانانو کراري ده خیر و خیرت یو درې بیسوې ځمکه مې په کار وه دلته نیک سره وکړې دلته نشته نه دا نه ورکوئ نه نیک سره وکړې که مونږ مزدوران نیک چیرې ده نیک به ښار کې دی چېرته به نیک یې ورکوي ښه
کیسه شروع کیږي نو استاد ته څه شي کې سره دا مځکه چې د ولې نه اوبه کېږي جګه ده ښه دا پایپ او د یو د پیپ بسته کو جنریټر باندې دغه کول ته کوی وستلی دی خو کوی کې ورځې ډېرې دی او موږ باندې کار پسې نه کېږي ښه د دې د وجې دا خواري کوو د دغه نه اوبه کوو ولې نه ویلې نه اوبه کوي دا ځکه د څه شي ده دلته څه شی کوي دا هندوانې کوي خټکې کوي او دا دغه کوي غنم هم کوي خو هغه نور کار وخت تېر دی په سینه باندې جوړه شوله دا ښه دا لږ سره روان یم چکر ته ملتیا وکړئ واو بیوټیفول آف ماما سو ډېر خوندور دی دا مینه بازار د کامې ولسوالۍ بازار ده نو وګورئ ما پیژنې زه د جمعه خان چاچا چاغو یم خپل یم ګوره کنه څنګه یې ماما کتونکو دلته د ګوړې کارخانه ده همدلته رالو وسته ستاسو ښکارو ګوړه وګورئ کامې ولسوالۍ خوندوره ګوړه شربت ده هغه شربت دی دغه نه راځي چې جمع شي دا کړی چې دا راواچو هغه بیرته بیا راچو دغه بیا څه ده کته دا شربت ته کنه د تنظیم ته خود کیږي دا ګم ته ورکړي ګم ته ورکړي دا برا ته به ورته نور کنه کنه دا ډیره زبردست صفائی کیږي دا ته خود کیږي نه دا ته ته خپل دا جی لګیا دا د ګوړې پروسس تاسو ولې کتونکو دا ګوړه چې دا د کامې ولسوالۍ دا ډېره ښه ګوړه وځي او دا چې دا ډېره دغه کېږي صفایانې کېږي موږ دې نه ډېر دا ټول ولس راضي دی او زموږ د وطن تولید دی اجي دا د څه راځي تیار کو دا د غنیو شربت دی غنیو شربت ده او صفا شربت ان شاء الله دا میلمه سراس خامخا نور جان کوي به میلمه د پاره پښو به شک دا په دې د کامې ولسوالۍ میوه ده نن سبا کنه او پیدا نه بې ضرره دا به یې اصلي شی دا اصلي شی دی ضرر نه لري دا نور شیان کوله ونه ولیږي دا دی بل څه ور واچول دا باندې هغه کې واچول نیمبو ته کې واچول نیمبو نارنج مختلف دي جوړ کړی رنگ غنی شربت د دوستانو لکه شاد سه خریدار کم خوند دي کنه چې راغلی وي زمونږ دغه کارخانې ته او دا هر ملمه چې راشي دا زمونږ خوانه ورته تحفه ده شداد مال تحفه راکو دا مې تحفه درکړه دغه نور ده کتونکو د کامې ولسوالۍ کوم کلی قلعه کندی قلعه کندی او قلعه کندی دا تحفه راکړه دا له خیر دا وس کور ته وړو وس به دا وړم او دا به وسی چې و سره چې دا د خلکو مینه د ما سره ان شاء الله مخکې زو وطن مینه زموږ وطن والله شي دغه څه تحفه ورته خیر خوشاله اوسه دا هم تحفه سو دا هم تحفه سو کتونکو د ګوړې تحفې دي سي راي خیر اوسه
اوس به شیریخ نوشیجان کو خامخا تاسې ونه یاستئ چې کامې ته وړالې شیریخ دې نوشیجان وکړو. په کامه کې مې خوندور جیان په تاسې ولیدلو، مختلفې سیمې، ډېر ما ته سخت زیات خوند راکړو. انشاءالله سپورټ وکړئ، ورور تیار ده چې مکمل افغانستان کې دغسې وګرځي. دا خاص ده نو دا سپیشل دی. کتونکو شیریخ تیار ده د زمزم هوټل، خوندور ځای ده، خوندوره فضا یې جوړه کړې ده. نو انشاءالله راسئ. کتونکو دا و د نن ورځې ویلوګ، خدای دې وکړي ساعت مو راسره تېر شوی، ډېر لرې ځای وړالو، چکرې مو والې، ښایسته کامه مو تاسې باندې ولیدله. انشاءالله کوشش مې ده چې هم په خپله د وطن ښایسته سیمې وګورم، هم یې په تاسې باندې وګورم. له خیره اوس دا سفر کورو ته، نو کوشش به مې دا وي چې تاسې ته د افغانستان خوندورې سیمې در ښکاره کړم. اوس مو په لوی خدای سپارم. خدای پامان.